نو ولا کایم بے غمارا پسر دی یو سڑے مسل غمارا پسر دی. سلامونه درنو ملګرو، په دې هیله چې ټول به ښه ساعت به تیر وي او زموږ ټولې خپرې شوي خپرونې به مو خوښې شوي وي. د ښه غږ او د ښه ترنم په لټه کې دا ځل د سپین غر ولسوالۍ مربوط د شامیر په نوم یوه کلي ته راغلي یو او له ملګرو خیالي ګل وفادار محبت صاحب او انتظار صاحب سره یو ځای وو. خیالي ګل وفادار زموږ د ستورو کاروان خپرونې مینوال دی او د همغې خپرونې له لارې به یې ترنمونه کول. غږ یې زما او د نورو اورېدونکو ډېر خوښ شوی دی. بس د ده غږ موږ تر شامیر کلي را رسولی وو. وفادار صاحب را سره دی. وفادار صاحب ستړی مه شئ، جوړ په خیر. خیر اوسې حسان صاحب، سلامونه ټولو مینوالو ته وایم او په دې هیله چې تاسو هم ښه یاست او دې زموږ کلي ته راغلي یاست، دې غریبانه کلي ته، نو تاسو نه ډېره مننه کوو. خوشحاله اوسې وروره. څه دي ملګرو ته چمتو کړي دي؟ د چا غزل اول راته ویل؟ زه به اول به د انوش امبر صاحب یو څو بیتونه درته ووایم حسان صاحب. خوند به وکړي، خوند به وکړي. نو ولا کایم بې غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. نو ولا کایم بې غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. څه د یار څه د دنیا څه د ځان غما، څه د یار څه د دنیا څه د ځان غم. زندگی دا ټول من مارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. نو ولا کایم بې غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. د کور مشر یم په غام یم اوښتی، د کور مشر یم په غام یم اوښتی. جنجالونه ټول سنمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. نو ولا کایم بې غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. ما د خپلې لمنور واغستن بارا، ما د خپلې لمنور واغستن بارا. خاورې اوس د خپل قدم را پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی. نو ولا کایم بې غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی یو سړی مسل غمارا پسر دی.